کور کې د جنۍ پیغله شوه، زوی دې بالغ شو، داسې مه وایه چې دا به په نوکرۍ کېږي او دا به دغه کېږي او سیب به ترې جوړېږي او بل به یې او لور مې پیغله ده، خو خیر دی چېرته د مغربي دنیا کې یو څوک بیا تپوس وکړي پلانې حاجي صاحب له به الله چېرته یو خوب کې یو څوک ورولي چې دا وکړه. نه، الله وایي وانکحوا الایام منکم، هلک او جنۍ چې بالغان شو واده که. علي رضی الله عنه ته رسول الله علیه السلام ویلي و 3 څیزونو کې به تاخیر نه کوې، یو چې د خور لور بالغه کېده، بل چې د مونځ ټیم راته او بل چې جنازه حاضرېدله. دا ګوره نورو خلکو ته نه وایي، دا موږ او تاسو ته وایي، عمل به پرې کوي انشاءالله. ځکه سورې نور کې الله وایي وفرضنا، دا ما فرض کړي دي. او بله قاعده الله ذکر کوي کوم مرعیه چې هغه مکاتبت غواړي که خیر پکې دا مکاتب کا. او اومه قاعده الله بیا دا ذکر کړې ده ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء، جنکۍ په زناهونو مباعث کوئ. او اخر کې بیا الله ادب ذکر کوي 3 وختونو کې د مور کمرې له به هم نه ورځې، د سار مونځ نه مخکې، غرمه کې، د ماخوستن نه وروسته. دا د عورت 3 عورات لکم. او بیا الله سبحانه وتعالی دویم ادب ذکر کړی، یو ماشوم مخکې یو کور ته ته راته نو چې بالغ شي نو بیا به نه ورځې، داسې بیا لکه دا نور سړي چې داسې به نه وایي زه پخوا هم تللی یم، نه پخوا بل شانې وي اوس بل شانې.